الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. ډیرو قدرمنو مشرانو، کشرانو، ځوانانو، مستمعینو او مشاهدینو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. د نن درس عنوان دی چې توحید عبارت دی د درې خبرونه، او دا یو ډیره مهمه بلکې اهمه مسله ده چې توحید کې درې خبرې د درې څیزونو امورو لحاظ ساتل پکار دي. اول امر هغه دا دی په توحید کې چې دا توحید به بالقلب د زړه سره تعلق لري، من القلب د زړه نه به. دویم توحید به تعلق د اللسان ژبې سره، او دریم توحید تعلق به د عمل الجوارح سره وي. که چیرته په دې یو د دې دریو کې یو خبره کټ شي یا نه وي، نو دا توحید نیمګړی دی، بلکې نیمګړتیا خو لا پرېږده، دې ته موحد نه شي ویل کېدلی. بلکې په دې حساب باندې فرعون، ابلیس، په هغو کې دا درې واړه خبرې نه وې، نو ځکه ابلیس کافر دی، فرعون هغه کافر دی، معاند کافر. نو دې وجې نه هغوی په دې باندې تصدیق نه و، دارنګه په جوارحو باندې عمل نه و. الله سبحانه وتعالى ابلیس ته وویلې: وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. الله سبحانه وتعالى حکم وکړ ملائکو ته د سجدې کولو په طرف د آدم علیه السلام، نو ممانعت وکړه ابلیس او نورو ټولو سجده وکړه. نو دې وجې نه هغه دا خبره د زړه نه تسلیم نه کړه، او دارنګه
هغه عمل پرې ونه که نو ځکه قدرمنو دا ایمان هم چې دی اقرار باللسان دی او تصدیق بالجنان دی او عمل بالارکان دی. نو کله چې دا درې واړه خبرې نه وي ته مؤمن نشي کېدلی، په تا کې توحید نشي راتللی او نه تا ته موحد ویل کېږي. نو دې وجې نه ډېر داسې خلک دي او ډېر انسانان دي چې هغوی دا خبره کوي دین حق دی، قرآن حق دی، پیغمبر حق دی، لیکن وای موږ وس نشته، طاقت نه لرو او زمونږ ماحول صحیح نه دی، دارنګه زمونږ کلي کې نشو چلیدلی، دا مسلې موږ سره څوک نه مني، دارنګه خلک زمونږ خلاف کوي، دارنګه د خلکو د خبرو نه د خلکو د اعتراضونو او تنقیدونو نه ویریږي، نو داسې خبره نه ده. بلکې که چیرې دغه څیزونه اعذار شي او یا عذرونه شي نو بیا خو ډېر کافران هغه بیا په حقه کېدلی شي او هغو دپاره عذر هغه قبلېدلی شي، لیکن داسې خبره نه ده. الله سبحانه وتعالی د هغو په هکله فرمایلی دي اشتروا بآیات الله ثمنا قلیلا فصدوا عن سبیله. هغو غوره که دنیا، دولت، جاه و منصب د الله په دین باندې، په آیتونو باندې، په توحید باندې دنیا ته ترجیح ورکړه، منصب ته ترجیح ورکړه، تر دې پورې چې دوی د الله جل جلاله د لارې نه بند کړی شو، مانی شو او ممانعت یې وکړه. انهم ساء ما کانوا یعملون. الله سبحانه وتعالی د داسې خلکو مزاحمت بیان کړی، بدی یې بیانه کړې او زورنه یې ورکړې، زجر یې ذکر کړی چې دوی دغسې کار وکړه. نو دې وجه نه قدرمنو دوستانو عزیزانو، څوک چې عمل کوي په توحید سره ظاهرا باطنا نو هغه له پکار دی چې توحید پوره ومني، په زړه باندې تصدیق وي، په ژبه باندې اقرار وي او په اندامونو باندې عمل وي، بیا دته وایي موحد. د دې وجې نه که یو سړی عمل کوي په توحید، عمل ظاهر اما باطن کې تصدیق نه وي او قلب کې اعتقاد نه وي، نو د توحید نشي منظورېدلی. دې کس ته بیا منافق وایي او دا ډېر بدتر دی د کافر نه، ځکه الله سبحانه وتعالی په قرآن کریم کې فرمایلی دی ومن الناس من یقول آمنا بالله وبالیوم الآخر. وایي ډېر داسې د خلکو نه څه خلک شته چې په خولې باندې وایي چې موږ ایمان راوړی، اما په زړه کې ایمان نشته، تصدیق نشته، باور نشته، عقیده په زړه کې نه ده کوزه شوې، وما هم بمؤمنین. نو دوی ایمان راوړونکي نه دي، بلکې دا خلک منافقین دي او منافقین په قرآن کریم کې ډېر ناکاره ښودل شوي دي، سزا هم ډېره سخته ده. نو ځکه الله سبحانه وتعالی فرمایلی دي چې ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. یقینا دغه منافقین دومره بدترین انسانان دي چې په زړه کې توحید نشته، دارنګه په زړه کې عقیده نشته. دا خلک بدترین د ځمکې د سر دي او دوی به په جهنم کې په لاندې طبقه او ځای کې پراته وي. او بیا ولن تجد لهم نصیرا. دغسې منافقین به ته ورته ونه مومې څوک مددګار او نصرت کوونکی، ځکه
مذبذبین بین مذبذبین، دوی مذبذب دي په مابین د اسلام او کفر کې. لا اله هؤلاء ولا اله هؤلاء، نه کافرانو سره ملګري دي ښکارا او نه مؤمنانو سره دي ملګري د زړه نه. نو ځکه دا ذوالوجهین دي، دا دو پړقه دي. نو د دې وجې نه د منافقینو سزا بلکې سخته ښودل شوې ده، او د دغه منافقینو ډېر ګڼ شمېر صفتونه، اوصاف او عادتونه په قرآن کریم کې ښودل شوي دي، د دې دپاره چې دا ډېر خطرناک خلک دي. ته نه ګورې په قرآن کریم کې د دو په نوم باندې الله سبحانه وتعالی صورت نومولی دی، سورة المنافقین. لکه څنګه چې د کافرو په نوم باندې مې یو صورت نومولی دی، سورة الکافرون، دغه شانته د مؤمن په نوم باندې قرآن کریم کې صورت نومول شوی ده، سورة المؤمنون. نو د هرې ډلې خپل صفات وي، خپل عادات وي، خپل خویونه وي. نو ځکه د منافقینو صفات په قرآن کریم کې ډېر زیات ښودل شوی دی. تر دې په سورة توبه کې په لسګونو صفتونه، خویونه، عادتونه او علامې و نښانې د دې منافقینو هغه ذکر شوي، په دې خاطر چې سړی د نفاق نه ځان وساتي. نو د دې وجې نه دا مسله هغه تاسو ته واضحه شوه چې توحید کې دا درې واړه خبرې هغه ډېر ضروري دي. د دې وجې نه یو دوه آیتونه دي چې د قرآن کریم دغه آیتونه باید هر مؤمن مسلمان خپل مخې ته کیدي او په دې کې سوچ وکړي، فکر وکړي چې آیا د دې آیتونو داسې نه چې زه مصداق جوړ نه شمه او د دې آیتونو د وعید مستحق ونه ګرځمه. هغه د سورة توبې آیت دی، 65 نمبر آیت. هغه دا دی چې کله ته په دې آیت باندې پوه شې نو بیا په توحید باندې هم پوهېږي، د توحید په شرایطو باندې هم پوهېږي، د توحید په اهمیت باندې هم بیا پوهېږي. هغه آیت دا آیت دی، ولئن سألتهم، که ته چېرې تپوس وکړې، سوال وکړې د دې ونه، نو لیقولن، دوی به وایي خامخا چې انما کنا نخوض ونلعب، مونږ چې ولو مونږ خو ټوقې کولې، ساعت مو تېراوه او وخت مو پاس کاوه. نو الله سبحانه وتعالی رد کوي په دې خبره باندې او فرمایلی دي قل ابالله وآیاته ورسوله کنتم تستهزئون. آیا د الله جل شانه په ذات او د هغه په آیتونو چې قرآن کریم دي، معجزات دي، احکامات دي، اوامر دي، مأمورات دي، په هغه باندې تاسو ټوقې ټقرې کوئ او د هغه په رسول پیغمبر علیه الصلاة والسلام. د دې وجې نه د دې آیت په شان نزول کې تفاسیر لیکلي دي، تفسیر تبری، تفسیر ابن کثیر، تفسیر معالم التنزیل، ګڼ شمېر معتمدو تفاسیرو د احادیثو په رڼا کې د دې آیت شان نزول ذکر کړی چې د صحیحینو حدیث دی، بخاري مسلم کې او سنن اربعه کې مشته. هغه دا چې منافقینو د الله د نبی په زمانه کې نو دوی به په خپلو کې دا خبره کوله او په صحابه کرامو استهزا کولو، وایي دا صحابه غټ خیټي او خوراکیان او بزدلان دي. نو یو صحابي چې کله دا خبره واورېده نو هغه وویل قسم په الله چې زه به ستاسو دا خبرې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کومه چې تاسو داسې خبرې کولې. او صحابه هغه خو داسې خلک نه وله، بلکې صحابه هغه خلک وله چې عبدالله ابن مسعود د هغو په باره کې فرمایلی دي قوم اختارهم الله لصحبة نبیه و اقامة دینه. دا هغه خلک دي چې الله سبحانه وتعالی د پیغمبر پاک
د هغو په صحبت کې پاتې کړي دي او پاتې شوي خلک دي او دوی باندې دین قائم شوی او د دین اقامت د خلکو کړی دی، نو دا هغه خلک دي او دا منافقین هغه داسې بدې ردې او تهمتونه او دا خبرې کوي. د دې وجې نه الله سبحانه وتعالی وایي دا آیت راولېږه، وایي ما لیده یو تن د دې ونه چې د الله د نبي د هغه اس قیزه چې صحابه و نیولې وه او دی ورپسې روانو او دا خپې همداسې سوکېدلې او ویلې چې مونږ خو انما کنا نخوض ونلعب، مونږ خو هسې ګپ لګاو، ګپ شپ، ساتیري او غرض مو استهزا نه وه. الله سبحانه وتعالی دې آیت کې فرمایلی دي، قاعده کلیه ذکر کړې، قل ورته ووایه ابالله و آیاته و رسوله کنتم تستهزئون، تاسو نو ټوکې ټقرې د الله په ذات کې، د الله په آیتونو، د الله د رسول او د هغه په کردار او د هغه په احکاماتو سنتو کوئ. دا استهزاء دا خو د الله په دین باندې استهزاء ده چې تاسو یې کوئ. صحابه څوک د محمد رسول الله شاګردانو په صحبت کې پاتې شوي خلک وه او د هغو تربیت خو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی. نو ځکه الله سبحانه وتعالی د صحابه کرامو په باره کې څه وایي؟ محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم. پیغمبر علیه السلام سره صحابه هغه خلک وو چې د ایمان په اصلحه سره سنبال خلکو او په کافرانو باندې سخت وله او په مؤمنانو باندې نرم دله او نرمي کوونکي وو. او بیا په دې کې د صحابه کرامو هغه صفتونه بیان شوي چې رکوع کوونکي، سجده کوونکي، د الله د رضا طلب کوونکي، د الله په لار کې خرچه کوونکي او د دې آثار هغه د دوی په بدنونو، په تندیو او په جوارحو، په اندامونو باندې ښکاره کېدل. نو د دې وجې نه الله سبحانه وتعالی په دوی رد وکړه چې یو کس چې هغه ځان ته مؤمن وایي، مسلمان وایي، موحد وایي، هغه دین تسلیموي، هغه قرآن تسلیموي، هغه حدیث تسلیموي، هغه په دین پورې ټوکې ټقرې نه کوي او کله چې چا په دین پورې استهزا وکړه او دین پورې ملنډې وکړې، ټوکې ټقرې وکړې، نو پوه شه په دې خبره چې دا مسلمان نشي پاتې کېدلی. نو ځکه الله سبحانه وتعالی فرمایي لا تعتذروا، عذر مه پیش کوئ او نه معذوره قد کفرتم، یقینا تاسو خو د ایمان نه خلاص شولی، کافران شوئ بعد ایمانکم، وروسته د هغه ایمان خپل نه چې داوم د ایمان کوله. د دې وجې نه تاسو په دې خبره باید ځان پوه کړئ قدرمنو چې هغه خلکو چې د الله د نبي سره ګستاخي وکړه، ټوکې ټقرې وکړې، دین باندې ملنډې وکړې، الله سبحانه وتعالی هغو باندې فتوا د کفر لګولې، دوی کافران شوي دي. نو دې وجې نه دا خبره نشي صحیح کېدلی چې یو سړی هغه په زړه کې کفر وي، نفاق وي او په ظاهر کې هغه د اسلام نارې وي او عنوان د اسلام وي، خو دننه پکې کفر وي، نفاق وي، شرک وي، لادینیت وي، نو هغه ته مسلمان نشي ویل کېدلی. نو دې وجې نه الله سبحانه وتعالی داسې یو ذات دی چې کله د چا ایمان په زړه کې کوش شوی نه وي نو هغه په دین باندې بیا باور هم نه کوي، تصدیق هم نه کوي، نو بیا شک په دې کې نشته چې دی د شیطان تابعدار دی، د شیطان تابعداري کوي. نو ځکه الله سبحانه وتعالی وایي الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، دا شیطان تاسو له وعدې د فقر درکوي، د غربت درکوي،
د مسکنت درکوي، وی غریب به شي، اقتصاد به دې کمزوره شي، که مسلمان شي بیا به دې څوک دخواله نه راځي، که دکاندار یې څوک به درنه خرید نه کوي، او که زمیندار یې څوک به ستا ځمکه نه اخلي، او که تاجر یې څوک به لاین دین نه در سره کوي. دا وسوسې به هغه تا ته اچي. او بیا داسې خلک د شیطان نه ویریږي، بلکې د الله نه یریږي مګر هم د شیطان نه ویریږي. نو ځکه الله سبحانه وتعالی فرمایي انما ذلکم الشیطان یخوف اولیاءه. دا شیطان ابلیس هغه خپل دوستان ویروي، خپل تابعداران ویروي، او بیا داسې خلک د رحمان ذات د الله سبحانه وتعالی د وعدو پابند نه او د هغه وعدې سچې نه ګڼي، رښتیا نه ګڼي. لکه الله سبحانه وتعالی فرمایلی دي والله یعدکم مغفرة منه وفضلا. الله سبحانه وعدې چې دي د مغفرت دي، د فضل و د کرم دي. نو ته چې کله د الله په وعدو باندې باور دې نه نو ته مؤمن نه، مسلمان نه. او دارنګه د الله سبحانه وتعالی د هغه وعیدونو نه، زورنې نه دی ویریږي نه. فلا تخافوهم وخافوني. الله وایي شیطان نه مه یریږه، وسوسو نه مه متاثره کیږه، بلکې یره او خوف هغه دې باید زمانه وي. نو کله چې د یو سړي دغسې حالت وي، شیطان نه متاثره وي، د هغه د وسوسو نه متاثره وي، د هغه د تسلط نه متاثره وي، نو داسې کس آیا د شیطان دوست به وي که د رحمان؟ شک په دې کې نشته چې دا د شیطان دوستان دي، د شیطان تابعداران دي، د شیطان په خط سیر باندې روان دي. او دا حزب شیطان دی ته وایي، او یو حزب الله دی، الله والا خلق دي چې هغه ته اولیاء الرحمن وایي. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله په دې باندې کتاب لیکلی دی چې اولیاء الرحمن او اولیاء الشیطان الفرقان بین اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان. څه خلق دي د رحمان ذات سره مینه لري، محبت لري، او څه خلق دي چې هغه د شیطان سره، د ابلیس سره، او د هغه د تابعدارو سره مینه لري، محبت لري. او الله سبحانه وتعالی مؤمنان د شیطان د تابعدارۍ نه منع کړي دي. الله سبحانه وتعالی فرمای چې دا شیطان ستاسو دشمن دی، فاتخذوه عدوا. دا په دشمنۍ باندې ونیسئ. د دې وجې نه شیطان د ازلي ابدي لعنتي دشمن دی. الله سبحانه وتعالی د هغه د تابعدارۍ نه موږ منع کړي. ولا تتبعوا خطوات الشیطان. تاسو د شیطان تابعداري مه کوئ، د شیطان په قدمونو پسې قدم مه ږدئ، د شیطان په وسوسو باندې مه چلیږئ، بلکې هغه خپل دشمن وګڼئ. ځکه چې آدم علیه السلام چې زموږ او ستاسو نیکو د جنت نه یې راکوز کړی، او بیا یې قسم کړی په هغه وخت کې چې زه به دا ستا بندګان ګمراه کوم الا عبادک المخلصین، ما سوا د هغه بندګانو نه چې په هغو کې اخلاص وي، په هغو کې توحید دی، هغه مخلصین دي، په کتاب و سنت عمل وي. او که داسې نه نو دی وایي زه به د دوی د مخې نه راځم، ښي طرف نه به راځم، چپ طرف نه به راځم، او زه به دوی خامخا ګمراه کوم. مګر هغه څوک چې د الله په توحید سنبال وي، او عمل په سنت وي، په حدیث وي، او ایمان کامل و مکمل وي، نو هغه بیا د شیطان تابعداري نه کوي. نو دې وجې نه بل آیت چې هغه 2 نمبر آیت دی، اول نمبر آیت هغه ما ذکر که، په 2 نمبر آیت کې باید مسلمان سوچ وکړي، فکر وکړي. هغه دا آیت دی ومن کفر بالله من بعد ایمانه. یو څوک چې کفر وکړي
او کافر شي وروسته د دې نه چې دی مؤمن و مسلمان و نو الا من اکره وقلبه مطمئن بالایمان مګر هم هغه څوک چې هغه مجبور کړی شي او زبردستي پې وشي خو زړه کې ایمان وي مطمئن وي هغه حالت د اکراه نو بیا هغه ترې مستثنا دی ولکن من شرح بالکفر صدره یو چا په زړه کې کفر وي شرک وي او د کفر و شرک ته مخی نو فعلیهم غضب من الله نو په ده باندې د الله غضب وي قهر وي او دارنګه ولهم عذاب عظیم او د دو دپاره عذاب وي ډېر سخت لوی نو دې د وجې نه داسې خلک معذور نشي ګڼلی کېدلی او دا نشي ویلی چې یاره په ما باندې داسې یو حالت و اقتصاد مې ښه نه و فقر را باندې و غربت را باندې و او د خلکو خبرې وي او د خلکو د دشنام نه او د فشار د لاندې نه وم نو ځکه زه په دین باندې نه چلیدم نو دا خبرې او زرونه نه دي بلکې هغه کس ترې مستثنا دی چې په هغه باندې جبر وشي زور وشي وقلبه مطمئن بالایمان لیکن په زړه کې ایمان وي توحید وي نو او په ګرک په خولې باندې د کفر کلمه ووایي د کافر هغه څه ومني خو په زړه کې ایمان وي توحید وي ما سوا د دې نه یو سړی د دنیا د لالچ د وجې یا د دنیا د جاه و جلال د وجې یا د منصب د وجې دین پرېږدي او قرآن پرېږدي سنت پرېږدي نو دا د ده دپاره عذر نشي کېدلی د دې وجې نه که عقیده د زړه هغه معتبر نه او دارنګه هغه ملحوظ نه نو بیا ډېر داسې خلک هغه د هغو دپاره بیا عذر جوړېدلی شي او داسې لا خبره نه ده ځکه الله سبحانه وتعالی فرمایلی دي ذلك بأنهم استحبوا الحیات الدنیا علی الاخره دا ځکه چې دوی دنیا ته ترجیح ورکړه په آخرت باندې وان الله لا یهدي القوم الکافرین الله سبحانه وتعالی کافر ته هدایت نه ورکوي توفیق نه ورکوي نو الله سبحانه وتعالی دې موږ او تاسو د کفر نه شرک نه او د داسې بانو نه بچ کړي چې هغه موږ هلاکت طرف ته سوقوي او بیایي او الله دې موږ او تاسو ته په دې قرآن کریم باندې خاص کر په دې دو آیتونو باندې پوه کړي چې تر هغه مرګه پورې په توحید باندې محکم او مستمر پاتې شو وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد